د قمر خیریه بنسټ محترم اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم. ورونو د هر څه نه مخکې چې کله تاسو دا ویډیو باندې کلیک کوئ راځئ یو کار وکړو، دغه ویډیو اول شیر کړئ، د نورو دوستانو سره شریکه کړئ، هغې نه بعد بیا زموږ ویډیو ګورو. راځو خپل اصلي موضوع ته. مخکې موږ دې فامیل ته راغلي وو، د دغه خور دغه ماشومانو د ماشومې چې وو تکلیف کې وو، نو دې یو غوښتنه د قمر نه کړې وه چې ما ته یو بایسکلک واخلي، زه کته پورته کولی نه شم، بایسکل یې راغلی وشو. بله غوښتنه څه نور هم د پمپر غوښتنه کړې وه چې موږ د پمپر وس نه لرو، هغه د پمپر هم ورته راوړل، هغه تاسو وینئ. او څه نور خوراکي توکي مو ورته راوړي دي، روژې څلورمه او پنځمه ورځ ده د روژې، دې ته هم خوراکي توکي مو راوړي دي، ګوجې وړي دي، وریجې دي، غوړي دي، لوبیا ده، هغه کوم خوراکي توکي چې ضرورت یو فامیل لپاره هغه مو ورته ټول راوړي دي، تاسو سکرین کې وینئ. او د حاجي صاحب د سترګې علاج لپاره زموږ یو ورور په امریکا کې اوسي، هغه سینه ډبولی ده، کومک یې مرسته ولی ده، انشاءالله حاجي صاحب به ځان سره بیا وي علاج لپاره. او راځو د حاجي صاحب نه نور اورو. حاجي صاحب محترم کتونکو ته د قمر کتونکو ته څه وایل؟ هغې دپاره موږ ډېر تشکري ورته نه غواړو او خدای دې ورسره نور هم ښه وکړي. په ښو باندې خو بد نشته که نه، به زموږ پرې خوشحال او تاسو ته دې خدای خیر درکړي چې لالهنجي مې کړې ده، ګرځېدلي یاستئ، کور م آباد، زوی م لوی. نو دا په نام باندې یو خور زموږ استرالیا کې اوسېږي، هغې دغه کومک کړی تاسو سره چې دغه د زوی بایسکلک لپاره دی، دغه پمپرو پیسې دی او د دغه خوراکي توکو هغه خدا په نام باندې خور د استرالیا کې اوسي، هغې کومک کړی دی، هغې لپاره تاسو څه ویل غواړئ چې مننه ترې کوئ؟ موږ دا به موږ په کوچ خدای پاک دې په جنتونه ورکړي، خدای پاک دې دې روزي په برکت وساتي، په ټوله ورځې نه خدای پاک دې دومره ورکړي چې دومره د خلکو سره کومک وکړي، چې ما سره یې کومک وکړو، دې دا تکلیفونه خلاصه کړم، خدای پاک دې سره ډېر ښه وکړي. د قمر خیریه بنسټ لیدونکو که چېرته غواړئ همدغسې د یو بېوزله فامیل موږ د هغې کومک وکړو، لاسنیوی وکړو، نو کوم لاندې لینک چې ښکاري په دې لینک کې تاسو ځانونه راجستر کړئ، د میاشتې $10 $15 دا خصوصا هغه ورونو ته وایم چې خارج کې اوسي، په دغه لینک کې ځانونه راجستر کړئ او همدغسې به موږ راځو بېوزله هېوادوالو ته، بېوزله فامیلونو ته، د هغې به همدغسې موږ لاسنیوی کوو. بیا به دومره ضرورت نه وي چې موږ د هغې مشکلات اول تاسو ته ووایو، بیا هغې نه بعد تاسو کومک وکړئ، بیا موږ هغې مشکلات رفع کړو. نو که چېرته تاسو ځانونه راجستر کړئ د میاشتې $10 $15 باندې موږ تاسو هېڅ هم نه کېږي، خو که چېرته موږ سره فعال هغسې ورونه یې 100 ورونه موږ سره یې او هغه چې کوم مرسته یې دی نه د قمر خیریه بنسټ اکاونټ ته راځي، نو انشاءالله موږ به داسې ډېرو بېوزلو لاسنیوی وکړو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.